السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو د واتساپ یو ډیر ضروري سټینګ در وښیم. که چیرې تاسو په واتساپ کې له یو چا سره ضروري میسجان کوئ، پرسنل میسجان کوئ، نو دغه سټینګ تاسو خامخا په خپل واتساپ کې وکړئ. کله چې تاسو دغه سټینګ په خپل واتساپ کې وکړئ، بیا کله هم تاسو په واتساپ کې له یو چا سره ضروري میسجان وکړئ یا پرسنل میسجان وکړئ، نو کله چې د هغو میسجانو اووه ورځې پرس وي، نو هغه میسجان به په خپله له واتساپ څخه ډیلیټیږي. یو خو هغه سټینګ د دوستانو چې کله تاسې له یو چا سره میسجان وکړئ، نو بیا تاسو په هغه میسجان باندې کلیک ونیسئ او هغه میسجان ډیلیټ کړئ. نه دوستانو، کله چې تاسو بیا په واتساپ کې له یو چا سره میسجان وکړئ او د هغو میسجانو اووه ورځې پرس وي، نو واتساپ به په خپل هغه میسجان له واتساپ څخه ډیلیټوي. نو دوستانو ډیر ضروري سټینګ ده، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې سټینګ څخه فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستان دلته پر تاسو ولر په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ، دلته تاسو له هر چا سره ضروري میسجان کوئ او تاسو غواړئ چې کله سیم د هغو میسجانو اووه ورځې پرس وي، نو هغه میسجان دې په خپله ډیلیټیږي. نو سمپله بیا تاسو د هغه په چیټ باندې کلیک وکړئ. اوس مثال زه له دغه مستر خان سره ضروري میسجان کوم، زه غواړم چې کله هم له ده سره زه میسجان وکړم او د هغو میسجان اووه ورځې پرس وي، نو هغه میسجان دې په خپله ډیلیټیږي. نو سمپله تاسو د هغه په چیټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو د هغه په چیټ باندې کلیک وکړئ، نو بیا سمپله تاسو د هغه په نوم باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو د هغه په نوم باندې کلیک وکړئ، لاندې موږ سره اپشن راځي د ډیساپیرینګ میسیجز په نامه باندې. په دغه ډیساپیرینګ میسیجز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډیساپیرینګ میسیجز باندې کلیک وکړئ، دغه به آف وي، دغه به سمپله تاسو آن کړئ. کله چې تاسو دغه آن کړئ، دلته ګورئ ورته لیکلي هم دي وایي کله هم میسجان تر اووه ورځو واوښتو، نو هغه میسجان به په خپله ډیساپیر کړي، په خپله به ډیلیټیږي. نو دغه اپشن به سمپله تاسو دلته آن کړئ. کله چې تاسو دغه آن کړئ، ګورئ دلته اپشن هم موږ سره راغلی او دلته ګوره له تصویر سره مې یو کوچنی آیکن راغلی. نو کله چې اوس دلته تاسو له دغه کس سره میسجان کوئ او کله چې بیا د دغه میسیجز که وایس میسج یې که ویډیو یې که هر شی، نو کله چې د هغه اووه ورځې پرس وي، نو هغه به په خپله له دغه ځای څخه ډیلیټیږي، په خپله به له واتساپ څخه ډیلیټیږي. نو دوستانو یو کوچنی سټینګ و، خو ډېر ضروري سټینګ و. نو کیدای شي تاسو تر اوسه پورې له دغه سټینګ څخه فایده نه وي اخیستې. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي، ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.